ښاغلي مفتي صاحب یو محترم ورور پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي هغه غواوې چې هغوی په جسامت، په قد او قامت کې تر عمومي غواوو زیاتې کوچنۍ وي، مګر عمر یې پوره وي، د دغه غواوو څخه اضحیه صحیح ده که نه؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایي. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي هغه غواوې چې د هغوی عمرونه 2 کاله یا تر 2 کاله زیات وي، یعنی تر 2 کاله عمر کم نه وي، د هغو غواو څخه اضحیه یعنی اخترک داسې کیږي که څه هم جسمن او صورتن کوچنۍ معلومیږي. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 209، بدائع الصنائع جلد 6 صفحه 209، همدارول الفقه الاسلامی و ادلته جلد 3 صفحه 414. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.